یو ښکلي هلک سره په شریکه غلط او ناروا کار شوی دی. سلامونه دوستانو، په نوهار اکبرپوره علاقه کې یو ښکلي هلک سره ناروا او غلط کار شوی دی. ټول حقیقت را سره په ویډیو کې وګورئ. ملګرو، د ویډیو کتنه درته مخکې یادونه کوم که چېرې تاسو زموږ په ملګري وانس چینل کې نوي یئ او زموږ چینل مو نوي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ټلۍ نشان وهئ چې داسې معلوماتي ویډیوګانې تاسو ته په اسانه در ورسي. ملګرو، په نوهار اکبرپوره سیمه کې یو څو هلکانو یو خسته هلک سره زیاتې کړی دی او بیا یې ترې ویډیو ریکارډینګ هم کړی دی او بیا یې د هغې نه بعد په سوشل میډیا هم وایرل کړې ده. نو د دې ویډیو کتو نه وروسته د هلک پلار پولیسو ته ورغلی دی او اف آی آر یې هم درج کړی دی. پلار یې په بیان کې ویلي دي چې زما د زوی سره څو هلکانو په شریکه غلط کار کړی دی او په 31 جولای دې هلک سره دې وحشیانو داسې غلط کار کړی. ملګرو، پلار یې په بیان کې دا هم ویلي چې ما ته څو ورځې مخکې پته لګېدلې وه خو د خپل عزت د وجې مې څه نه ویلې، خو چې دې ځناورانو چې دا سره غلط کار وکړو او بیا یې ترې ویډیو جوړه کړه او بیا یې په سوشل میډیا وایرل کړه. نو ما چې دا ویډیو وکتله زه یې ډېر ودردولم. نو ما ته دا ښه معلومه شوه چې په تانا کې مې اف آی آر در، خو پولیسو له تر اوسه ملزمان نه دي ګرفتاره کړي. ملګرو، داسې واقعیا ډېرې زیاتې مخې ته راځي، خو پلارانو ته هم پکار دي چې په خپلو بچو نظر وساتي آیا چې زما زوی چېرته ګرځي. ملګرو، داسې ډېرې بې ضمیره انسانان په دې معاشره کې ژوند کوي، خو زموږ د حکومت نه مطالبه ده چې داسې کسانو ته د سخت نه سخته سزا ورکړي شي چې نور ترې عبرت واخلي. ملګرو، دا و د نن ورځ خبر چې تاسو سره مو شریک کړو. ملګرو، که ویډیو مو خوښه شوي وي نو ضروري یې در سره لایک شیر کړئ او چینل در سره سبسکرایب کړئ. مننه کوم چې ویډیو م را سره تر اخره پورې وکتل او د بلې ویډیو پورې د لوی الله پامه.